باندې ورستل بېګناه افغان یا د یو ټلیفون په سر یا د یو شخصي عقدې په سر باندې او یا هم په ځینو نورو مسایلو باندې په اوسنۍ ټولنه کې په افغاني ټولنه کې د الهي احکامو تطبیق ته مثلا قصاص ته څومره اړتیا ده؟ امید صاحب محترم، دا خو د شکر ځای دی چې یو خپلواک اسلامي سوچه نظام نه برخمن د موږ د هیوادوالو دپاره دا د یو ویاړ ځای دی. هغه څوک چې پې پیږي ځکه اسلامي نظام کې عدل دی، اسلامي نظام کې چې دی حقوق دي، اسلامي نظام کې چې دی حیا ده، اسلامي نظام کې چې دی معاملات دي، اسلامي نظام کې چې دی همدغه احکام دي چې پلي کیږي. د دې سره ټولنه د ټولو بدمرغیو ژغورل کیږي. لکه تاسو چې مخکې وویل، اوس که موږ تیرو لسیزو ته وګورو، په افغانستان کې هر ډول تیری، هر ډول تجاوز، د چا حیا محفوظ نه وه، د چا حقوق محفوظ نه وه، د چا چې دی حریم محفوظ نه وه، د چا چې دی هغه اسلامي مقدساتو ته چا درناوی نه کاوه، تیری پې کېده. نو یعنې لارو کې داسې یاغیان، داسې تیری کوونکي خلک وو چې په هیڅ یې صرفه نه کوله. په یوه موبایل به یو کس یعنې قتلېده، دا معناست یو کس څوک په ناحقه قتل کړي لکه ټوله دنیا چې قتل کړي. دا د شریعت وینا ده. نو دې ته په کتو سره چې دا خو حیواني ژوند سره مرتبط ژوند و. دغسې بېبندوبارۍ اوس په اکثره هیوادونو کفریو کې موجود دي. دغسې بېبندوبارۍ حتی هغو اسلامي هیوادونو کې موجود دي چې د کفر د استعمار او د استثمار لاندې دي. نن دې ته اشده اړتیا ده چې یوه ټولنه، موږ باید دا د یاده ونه باسو چې هره ټولنه ځان ته یو قانون لري، یو تګلارې او منشور لري. د هغه په اساس باندې هغه مخ ته ځي تر څو هغه لوړو اهدافو ته ځان ورسي. اوس کفري ټولنه ده، د انسان په لاس جوړ سوي قوانین دي چې د نقصه ډک دي، د نفسي خواهشاتو په بنا جوړ سوي دي. د هغې په رڼا کې چې هر څه غواړي هغه ترسره کوي. حتی که یې چا په ټول ژوند باندې تیری کېږي، څوک یې مخه نسي نیولی، ځکه د حاکم یې دا فیصله ده. خو د شکر ځای دا دی چې په افغانستان کې، یعنې د نړۍ په کچه د ځمکې په روی یوازې افغانستان دی چې په خپلواکه توګه پکې اسلامي شریعت پلی کېږي په ښه جرأت او په ښه مېړانه. ځکه دا خلک متدین خلک دي. دا د آخرې سلګۍ پورې د هر یاغي، د هر یعنې یرغلګر په وړاندې جنګېږي او خپله شریعت تطبیق غواړي. اوس د شکر ځای دا دی د ټولو هیوادونو